سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. دوه ښځینه پولیس په کندهار کې په یو وسلوال برید کې ووژل شوې. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پولیسانو چې په ارغنداب ولسوالۍ کې دندې درلودې نن سهار نږدې 9 بجې د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اړوند په چوکي مدد سیمه کې د ناپېژاندو وسلوال لوري په ډزو سره وژل شوي دي. د نوموړي په وینا تر دغې پیښې 10 دقیقې وروسته یو بل پولیس د کندهار ښار د 1مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په ورته پیښه کې وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د یاد ولایت د ارغستان ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د یوې منچاودنې له امله 3 پولیسان هم وژل شوي او 2 نورې ټپیان دي. د هرات په کوشک رباط سنگي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاڅون کوونکو ترمنځ په نښته کې 14 پاڅون کوونکي او ولسي وګړي ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په دغه پیښه کې چې تېره شپه په چاردرې سیمه کې رامنځته شوي 9 نور پاڅون کوونکي هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا یادې سیمې ته د مرستندویه ځواکونو له رسېدو وروسته بریدګر د تلفاتو په منلو سره تښتېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ویلي چې واشنګټن غواړي ژر تر ژره او زیاتره سرتیر له افغانستانه وباسي. مایک پامپیو تېره ورځ په انډیانا ایالت کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه په یوې جوړه شوې غونډه کې وویل چې د افغانستان هغه ماشومان چې د دې 18 کلنې جګړې د پیل پر وخت زیږېدلي اوس د پوهنتون عمر ته رسېدلي دي. د نوموړي په وینا له نږدې 1 کال راهیسې له طالبه ستاسو سره خبرې روانې دي، خو په دې نه پوهېږي چې د سولې او روغې جوړې دا بهیر به څنګه سر ته ورسیږي. له دې سره سم د ولسمشر دویم مرستیال په کابل کې د برټانیې له سفیر سره په کتنه کې وویل د افغانستان لپاره سوله او ټاکنې 2 اساسي موضوعګان دي چې لا هم د نړیوالو همکارانو مرستو ته اړتیا لري. سرور دانش په دې کتنه کې چې تېره ورځ یې په خپل دفتر کې ترسره شوه زیاته کړې چې د سولې په خبرو کې باید تېرې 18 کلنې لاسته راوړنې وساتل شي. د نوموړي په وینا د سولې بهیر باید د افغان دولت، نړیوالو همکارانو او د سیمې هیوادونو له لوري په یوې ډاډمنې فضا کې مدیریت شي څو د بین الافغاني خبرو لپاره موقع برابره شي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو له ټاکنیزو کمیسیونونو وغوښتل چې راتلونکي ولسمشر ټاکنې باید په راڼه توګه ترسره کړي. دوی چې تېره ورځ په جلال آباد ښار کې د دولت جوړونکي ډلې د ملاتړ په موخه سره راټول شوي وو زیاته کړې چې ټاکنې د ولسواکۍ یو اصل دی، نو حکومت او نړیوال همکاران باید تر هر څه مخکې دغه ملي پروسه ترسره کړي. د دغې راټولېدنې ګډونوالو د سولې له روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ اندېښنه وښوده چې له طالبانو سره تر سولې وروسته به نورې جنګي ډلې پیاوړي شي. زه فکر کوم که شفافې ټاکنې ترسره نشي زموږ ټولنه به یو ځل بیا د بدبختۍ خواته لاړ شو. مسؤلیت به فکر کوم د دواړو کمیسیونونو په غاړه وي. په منظم شکل باندې د دوی هغه افراد چې په اماراتو کې د افغانستان حکومت په مقابل کې اوس جنګیږي دوی د اردو سره مدغم نشي، د باندې کار ونشي، نو دغسې هوایي سوله چې یو 15 کسه د یو میز تر شا کینی او د حکومت سره یو ځای کېږي، خپل د موقف او د قدرت په خاطر دلته یو ځای کېږي او هغه نور افراد د دوی د نورو ګروپونو سره یو ځای کېږي، نو دا هېڅکله د افغانستان د ولس لپاره د درد دوا کېدی نشي. او د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله د 2 طالب قمندانانو په ګډون 3 تنه ووژل شول. د 209 شاهین قلو اردو قمندانۍ د خبرپاڼې له مخې دغه نښته تېر مازدیګر هغه مهال پیل شوه چې یو شمېر طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ. په خبرپاڼه کې راغلي په دې نښته کې 6 نور طالبان هم ټپیان شوي، خو دا چې په دې لړ کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.